سلام قدرمنو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ سي. د روژې مبارکه میاشت ده. د کمکی ماشوم وګورئ، کراچۍ په لاس کور دپاره لګیا دی، الله نفقه پیدا کوي. دا به هم د چا زوی، دا به هم افغاني بیچاره په وس کې نشته دی، یعنې په ده به هم څوک بار وي یا بیا نه وي، یعنې هغه په وس کې نشته چې اوچتې کړي. زموږ او ستاسو افغانستان ډېرو کړېدلو، ډېرو ځورېدلو، تر څو پورې به داسې ځورېږي. د افسوس ځای دی زموږ او ستاسو په افغانستان کې داسې حالت دی چې بیخي زه ډېر خفګان احساس کوم. دا وخت د ده د زده کړې دی، هغه هم پیسې به ورته صحیح نه ورکړي چې شی ورته ورکړه بیچاره ته. خو قدرمنو زه دغه ماشوم درومه، د ده څه مشکل وي انشاءالله موږ تاسو بیا رفع کوو ورته. کښېنه، ستړی مه شې. څنګه یې؟ ښه یم. صحت دې ښه دی؟ نوم دې چی دی؟ سیدرحمان. سیدرحمانه، د کور سرپرست شته ستاسو؟ نه. ښه، څه شی دې کولی؟ ته څه شی کې ښار کې؟ ښار کې کراچۍ چلوم. کراچۍ چلی او کور دپاره کار کوي؟ څو روپۍ کار دې کړی؟ دې سړي درته څه ویل؟ دې راته ویله، ورته ویله د 100 روپۍ راوښکلې، بیا مې دا واله، ورته ویل دا کمې دي، 40 راکړه. ستا 40 روپۍ حق ورسره؟ تا ورسره 40 خبره کړې وه؟ ستاسو کور چېرته دی؟ دامان کې. اوس دا څو روپۍ سته؟ دا 10. ته وشماره. سیدرحمانه، موږ او تاسو خو افغانان یو که نه، دا پاکستاني پیسو باندې څه کېده؟ سیدرحمانه، زه ځم سودا راخلم او ځو ستاسو کور ته ځو. ستا څه مشکلات دي انشاءالله د عطا خیري بنسټ به رفع کوي د ملګرو په واسطه باندې. نو ستاسو کور ته به ځو او زه غواړم چې تا باندې سالمه زده کړه وکړم، نه په دا کراچۍ باندې وچلوم. صحیح ده؟ چې هر څو روپۍ پیدا کړې زه به تا ته درکوم. صحیح ده؟ او دا کالي دي؟ ته وښیه. دا شکېدلي؟ ولې بله جوړه نه شي سیدرحمانه؟ دا یوه جوړه ده. قدرمنو هیوادوالو، دا ماشوم د زده کړې دی او نه د دې وخت دی چې دا کراچۍ وچلی او دا د ژوند دی، دی چپلقې دي. الله تعالی دې په دې کې ورحمېږي. انشاءالله د سیدرحمان کور ته ځو. قدرمنو، تاسو زموږ ملتیا وکړئ. سهار راغلی څو روپۍ کار دې کړی؟ 10 روپۍ. او په دې 10 روپۍ ستاسو د کور چاره کېږي؟ نه. سخته ده. بل ورور دې مشر شته نه؟ نه، مشر دی. مشر دی؟ سیدرحمانه، دغه پاکستاني کالدارې لرې کړه، زه به تا ته 1000 افغانۍ درکوم ورسره. دا خطا کوم؟ دا پاکستاني کالدارې لرې کړه سره. خطا یې کوم؟ او خطا یې کوم کې زه به تا ته تا ته 1000 افغانۍ درکوم. دا زموږ ستاسو هویت دی، زموږ ستاسو افغانۍ دي. صحیح ده؟ او اوس ځو ستاسو کور ته، ستاسو کور سودا واخلو. صحیح ده؟ خوشحاله شوې؟ او زه به تا مکتب کې اچوم انشاءالله. صحیح ده؟ ځو ستاسو کور ته. قدرمنو هیوادوالو، افغانستان جلال آباد دی، یعنې خوږ افغانستان لرو چې د ظالمانو په لاس کې نه وي. دغسې کمکیو ماشومانو باندې کار نه کولی، د دوی د لاس نه یې رانیولی. خو دا هم سیدرحمان د کور سرپرست دی. کاشکې د دی څوک وایي چې دی سره یې مرسته کولی، دی په ښوونځي کې اچولی وي، تر څو پورې دا هم یو په آینده کې یو انجینر یو ډاکټر پرې جوړ شي. قدرمنو هیوادوالو، سیدرحمان تاسو وکتو په بازار کې کراچۍ چلوله، د کور سرپرست و، یعنې د کور یې داسې څوک نشته دی. خو د دې کورنۍ تر څنګ راغلو، د دې هغه کور موږ وکتو، دا د دې کور ژوند دی، په دې ځای کې اوسېږي، یعنې دا فرش نه لري دا کوټۍ. نو ډېر یو سخت ژوند دی، ډېر یو سخت ژوند دی. مورجانې کله چې ستا زوی موږ وکتو په بازار کې کراچۍ وه، ما په خپل ګاډي کې کېنولو، را مې وستلو. نو د دغې داسې څوک نور تاسو سره څوک کومک کوي نه کوي،
د دې خپلوان چا در سره کړی نه دی کړی دا روژې میاشت په تا څنګه تېرېږي هغه خپلې سختې تنګې دې رایادې کړه او دغه ژوند دې ووایه چې څنګه کېږي خپلې هېوادوالو ته ووایه ته ژوند همدغه ژوند داسې دغه ضرور ژوند داسې دغه زوی د ما هغه کوي 100 روپۍ د ورځې ګټي په دا کراچۍ کې 10 روپۍ ترې راوړي او هغه راوړي هغه نه 30 روپۍ زه لرې کوم هغه زکراته باسم او هغه باقي مې اندازه د کور خرچه کوم او دونه ماشومان مې دي او ټول زیړی مې ده مجبوره یم قرضداره یم څوک راسره کومک نه کوي او چې کومه روپۍ چا راکړې هغه یو سبا راته راروان یو بېګا راروان ده قرضداران مې رانه قرض غواړي قدرمنو هېوادوالو راځئ د داسې کورنیو لاسنیوی وکړو د دا افغانانو لاسنیوی وکړو تر څو پورې الله تعالی موږ او تاسو ته شب قدر شپه په نصیب کړي روژه مبارکه ده شب قدر شپې را نږدې دي 15 اوویشتم شپږیشتم په دغسې کې به انشاءالله او د دې خور لاسنیوی وکړو د دې کمکي ماشوم لاسنیوی وکړو د داسې نورو کورنیو لاسنیوی وکړو تاسو ته بیا هم زه غږ کوم که چیرې زموږ ویډیوګانو څخه تاسو راضي یاستئ شیر یې کوئ در سره نور داسې پیدا شعورونه چې د هغه دنیا په نظر کې نیسي پوهېږي چې هغه دنیا موږ په ګټه کې شي نو هغسې دغسې کورنیو ته مرسته واستوي مورې سلیمان ورور دی چې په امریکې کې اوسېږي واشنګټن کې اوسېږي افغان دی هغې خپلې زکات پیسې رالېږلې وي دا په دې خاطر دې کورنۍ ته تسلیموم چې هغه خپل ورور خپل امانت وګوري او دا د ځان ښودنې په خاطر نه دا په دې خاطر چې خپلو افغانانو ته زه هغه خپل منډه ترړه وهم هغه خپل ورور خپله مرسته په دې ویډیو کې وګوري 1 2 3 4 5 دا 15000 روپۍ به هم زه دې ته ورکړم مورې په دې شرط در کومه چې په ده باندې نور کراچۍ نه چلی هره میاشت به موږ راځو ستاسو کورنۍ ته 15000 روپۍ به راوړو په ده باندې به سالمه زده کړه کوو انشاءالله مکتبونه رخصت دي بیا به راځو ستاسو کور ته او مکتب به پرې او په ده به نور کراچۍ نه چلی صحیح ده دغه 15000 روپۍ والا وشماره څو روپۍ مورې لاس پورته که هغه ورور ته دعا وکړه هغه لاس پورته کړي سره کړی یا الله پاک دې ورته عاجزونه ورکړي یا الله پاک دې ده سره ښه وکړي الله دې ده ته نیکي ورته په نصیب کړي تېره دې نظام دې خدای ورته کرانده کړي خدای پاک دې انکر منکر هغه سوال جواب نه پرې باندې خلاص الهي امین الهي امین قدرمنو هېوادوالو دې مور د زړه نه دعا کړې تاسو ته او هغه ورور ته سلیمان ته دغه سودا راوړه دې کورنۍ ته نو د دې دلته مې یو جوړ چپرق وي چې خراب وي سید الرحمن دا چپرق شروع کړي او 2 جوړه کالي مې اختر تا ته اخیستي او یو جوړ دې ورور دي صحیح ده دا مو والا موري قدرمنو هېوادوالو د عطا خیري بنسټ کومې ویډیوګانې تاسو ګورئ شیر کوئ داسې د خیر کار دی تر بلې خپرونې په درانه حضور کې حاضرېږم